به نه ملامتوئ. هغه وایي چې موږ نړۍ ته فارسي معرفي کړې وه د ژبې په نوم. تا دا د پښتو بروړی ولې ورسې روباس او دا رښتیا وایي. د پښتو معامله خو موږ دغه 20 کاله کېږي چې را پیدا کړې دی، 30 دی، 40 دی، 50. له 50 کالو نه اخوا د تا په 15,000 کلن تاریخ کې تا رسمي ژبه فارسي وه. تا فارسي رسمي ژبه هند ته وړې وه. تا سوریانو، لودیانو، غلجیانو چې په هند کې حکومت کاوه د دوی د کتابت ژبه چی وه؟ ته چې پښتون وې سوریه، ته چې پښتون وې لودیه، ته چې پښتون وې غلجیه، تا ولې د خپل کتابت په پښتو ژبه باندې په هند کې نه کاوه؟ تقریبا 1800 کاله مخکې تا فارسي ژبه ولې ویوړه؟ آیا دا پښتو ژبه ضعیفه وه؟ تا به قوي کړې وه. د ژبې قویتوب چې دي چې تا سره امپراتوري موجوده وي، لغتونه یې دې نه سول ورته جوړولی، ولې دا کار نه کوو؟ دا ما او تا ته 300 کاله کېږي چې پښتو راغلی. دا پښتو د پاچاهانو چې دا فارسي ویل او پښتو نه زده کوله، دې علت شوي. دې علت دا و چې دوی دا منلې وه چې پښتو د نور له صحنې نه ورکه سي او دا فارسي ژبه دوی خپله ګڼله. دوی دا منلې وه چې دا فارسي د موږ ژبه ده. پښتو ولې له منځه لاړه نه؟ دا ډېره عجیبه خبره ده. پښتو ځکه له منځه لاړه نه چې د افغانستان اطرافو ته ډیولپمنټ لاړ نه. کوم مکتب د ماوې تا ساحې ته د امیر عبدالرحمن خان او د هغه نه مخکې خلکو په وخت کې لاړ وای، نن په پښتو نه وه. موږ د پکتیا خلکو پورې خاندو. وایي پکتیا خلکو ته نادر خان ویلې او ظاهر خان چې مکتب درولو، وایي دوی ورته چې موږ ته مکتب مه راوړئ، ځکه دا له موږ نه بیا دا د موږ پښتو او د موږ دا کلتور او فرهنګ اخلي. او غر 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 وخاندو، دا څه ساده خلکو، دا سړک یې نه پرېښودو، مکتب یې نه پرېښودو. هغوی نور نه پیدل، په دې پیدل چې دلته یوه بلا سته ده چې له ما نه فرهنګ او دماغ پښتو اخلي. خو په دې نه پیدل دا بلا څوک دي. د دې په خاطر باندې چې د بلا مقابله وکړي، دوی د سړک او د مکتب مقابله وکړه. صرف د دې په خاطر چې د خپل فرهنګ وساتي او هغې نتیجه مو ورکړه. د ما پښتو بېسوادانو وساتله. د ما پښتو بېسوادۍ، د ما غریبۍ، د ما فقیرۍ، د ما غیر ډیولپمنټ حالت د ما پښتو راته وساتله. اوس دوه خبرې دي، پښتونه افغانه. که غواړئ چې افغانستان جوړ سي او زر جوړ سي، نو بیا به تاسو د فارسیوان سره جنجال نه کوئ. دا فارسي ژبه به رسمي ژبه دنیا ته معرفي کوئ او د تاسو پښتو ژبه به لوکلي پاتې په افغانستان کې او په پېښور کې. دا به لوکلي موجوده وي او ورو ورو به دا فارسي راجګېږي، پښتو به اورلپ کوي تر څو پورې په کلي کې هم ریپلیس کړي. دا به 100 کاله ونیسي یا 500 کاله. 500 کاله وروسته به ټول پښتون فارسیوان وي. نارې به وایي زه پښتون یم، مګر ژبه به د فارسي او دا فارسي ژبه به ته وایې چې د ما د ایرانی به وایي چې د ما د په دې به مې یو جنجال موجود وي او دا معامله به تر قیامته لاړه شي. یو دا اپشن ده. بل اپشن دا ده چې تا آلریډي 1.5 کاله فارسي ته خدمت کړی دی خپلې ژبې په نوم باندې. فارسي اسمان ته ترکانو تاسو ورسوله. اوس دغه اونرشپ د فارسي دا پردی زوی د پردی کټ تر نیمو شپو دا تا ته ایرانی نه درکوي، عامې امریکا نه درکوي، په یونیسکو کې د تا په نوم نه ده ثبت. په ټوله دنیا کې دې ته ایرانین لنګویج وایي. ایرانین لنګویج، فارسي هم نه ورته وایي. تا ته دا نه وایي چې افغانستان لنګویج. ته مجبور یې چې دا ایرانین لنګویج اډاپټ کې، ژبه به د ایرانیانو وي خو ته به هم ورباندې تکلم کولی سي. دا غواړې؟ که دا غواړې زه افغانستان یو رقم درته جوړوم، که دا نه غواړې افغانستان بل رقم درته جوړوم. دغه د ما او د تا خلک چې دي، که هغه قرار ده، که همدرد ده، که دا نور دي، دا خو دوی خو دغه راتلونکي 10 کاله لپاره پلان لري. 10 کاله، 15 کاله ماکزیمم د خپل ژوند پورې. دوی د بچو غم هم نسته ورسره. دوی سره د خپل 15 کالو غم ده او زیرو سره خو لا اوسنی غم ده چې دا خپل اوږده څنګه سړه کړي. وروره زه د عقدو د سړولو لپاره نه یم راغلی، نه خدای ورته پیدا کړی. دغه دوه اپشنه دي د ما په مغزو کې پراته دي، زه په دې کار کوم.
ما دا بهتره ګڼلې که تاسو وایئ چې دا ښه بهتره ګڼل نه دي دا لرې کله مغزو نه زه در سره منم مګر دوه هندوانې په لاس کې نه نیول کېږي زه له پارسیوان سره بیا هم په خدای قسم درته خورم زه له پارسیوان سره په دې خاطر چې ته پارسیوان یې زه پښتون مقده نه لرم په دې افغانستان نه جوړیږي په دې افغانستان نه جوړیږي چې افغانستان کې د هم پارسي هم پښتو ته به د خپل ملک لپاره ټول شیان تعریفه او دغه تعریف سوي شیان به په ملل متحد کې ثبته او د دې ثبت لپاره به ته په میلیارډونو ډالر مصرفه لابیګانې به کوې ته دې باید خوراک معلوم کړي چې د تا پښتون خوراک څه شی ده هغه خوراک به ته که چا درنه اوس پټ کړی ته به په دې لابي کوې چې دا خوراک د ما ده دا به باید په نړیوال سټنډ هغه کې زه ثبت کم لوبه به دې معلومه وي تاسو پوهېږئ امریکایان ولې په کرکټ نه پوهېږي ځکه دوی تر دې اندازې چې خپل امریکایان هم څوم نسل اخواته انګریزان دي دوی د دې په خاطر اصلي پښتانه امریکایان دي اصلي پښتانه انګریزان دي چې غیرت لري دوی د دې په خاطر چې دغه کرکټ لیګسي انګریزانو ته ورځي نو دوی د دې په خاطر دغه خپل ځان ورته مهم ښکاري وایي که موږ کرکټ ته ورننوتو کرکټ مخې ته ځي او دا د بل چا لوبه ده د ما نه ده پس اګنور یې کړه ته څه فکر کوې په امریکایانو کې دومره څټونه دي او ټول باډي بلډران دي او سکس پاک لري دوی کرکټ نشي کولی کلمبینګ کوی کرکټ نشي کوی نه کوي د فوټبال په مقابله کې چې دوی د هر شي د بل شی راباسل تر دې اندازې پورې امریکا له انګریزانو سره په ضد باندې ده او موږ دا ضد نه کوو ګورې موږ کیلومتر انګریزان چې کیلومتر باندې ډسټنس معلوموي دوی ورته مایل روباسه انګریزان په کیلوګرام باندې وزن معلوموي دوی پاوند ورته روباسه انګریزان ورته سټي سکین وایي دوی کټکین ورته وایي انګریزان ورته هایوي وایي دوی ورته فریوي وایي انګریزان ورته باتروم وایي دوی ورته ریسټروم وایي پیږي چې درته وایم تر دې اندازې پورې دوی د خپل فرهنګ او کلتور او ژبې ته معتقد دي چې اوس غواړي انګریزي ژبه له منځه ویسي مخکې به موږ ټول په امریکا کې ویلې انګلیش لینګویج پروګرام اوس دوی وایي امریکن لینګویج پروګرام رسماً په ټولو اداراتو کې دا نوم بدل ک ولې دوی وایي چې دا دنیا خو تر ډېر وخته پورې پاتې ده زه تاسو ته اوس نه وایم چې 500 کاله وروسته به په دنیا کې دوه ژبې یو به امریکن لینګویج یو به انګلیش لینګویج 500 کاله وروسته څوک چې په انګلیسي ژبه پیږي دوی به په انګریزي نه پیږي په امریکایي ژبه به نه پیږي ځکه په دې کتاب درته ولیکم دوی آلموست ټرمینالوجانې مکملې بدلې کړي دا اوس دې ته خبر رسېدلې دا اوس وخت کې چې زیاتره وخت کې ته د انګریزي لهجې سره بدلې کړي لهجه به بدلي تلفظ به بدلي پرونونسیشن به بدلي لغات به بدلي تر دې اندازې پورې خلک د خپل ژبو او کلتورونو فرهنګ لپاره کار کوي ته مکمل ژبې نه یو چاته تیرې خلک یو لفظ باندې په دانشګاه باندې د تا سر مات نه ک دا معنا نه لري دانشګاه دوی ته ډیره مهمه ده د دې تر شا په لکونو په میلیونونو انسانان ولاړ دي دوی د ژبې احترام لپاره دا کار کوي ته له بسته ژبې نه یو چاته تیر سي نسل نه ورتیریږي ژبې نه ورتیریږي مذهب نه ورتیریږي دین نه ورتیریږي سوړې بوړې پښتونې ولې دا کار کوي ته په زړه کې ډېر زورور یې کوم انسانان چې په زړه کې زورور وي هغه د دې شیانو پروا نه لري زه تا ته وایم چې همداسې زړه کې زورور اوسېږه مګر دا دماغ غوندې فکري خلک هم به تا ته موجود وي چې تا دا د زړه زور زه په عمل زور بدل کړم همدرته دا خبرې معنا نه لري قرار وایي ماته دا خبرې معنا نه لري ته څوک لرې چې فکر درته تولید کړي ما ته 15 کسانو نمونه واخله په ټولو سیاست اتمر ته دا خبره معنا نه لري ستانکزي ته دا خبره معنا نه لري داودزي ته دا خبره معنا نه لري نبیل خو دې بیخي ور خبر نه ده اشرف غنی په خپل تقریبا پارسیوان سوی کرزی خو دې د پارسیوان د اوس نسل کې ما ځان راواغست ام خلکو باندې مور وکنځله ام خور وکنځله ام ځان وکنځه ام ځان متعصب ک ام ځان له سیاست په وباسه ام ځان د خلکو دښمن ک د چی په خاطر په دا ټول کیسو کې چې ما په د سوشل میډیا کې کړي یو دا نه ماته وخی چې هغه د ما شخصي د ما د کورنۍ په خیر راسي په جمهوریت کې کڅوک ما پیژني ما په جمهوریت کې کار ډیر کړی ما د کوچانو ریاست وک 3 کاله
او اولین کس وم چې په هفتې کې به یوه ورځ زه له رئیس جمهور سره 1 ساعت کېناستم، کم تر کمه 1 ساعت. ښه په دې افغانستان کې څه شي نه توضیح کېدل؟ قراردادونه توضیح کېدل، مځکې توضیح کېدې، نمرې توضیح کېدې، پوزیشنونه توضیح کېدل، پیسې ګټل کېدې. تاسو ټول ورسئ د رئیس جمهور له ټیم نه پوښتنه وکئ. ورته فیضان یوه ورځ یو عریضه راوړې چې رئیس جمهور ته ویلي چې یوه نمره مځکه ماته راکړه، زه په افغانستان کې په کابل کې کور نه لرم چې کور کې جوړ کړم. آیا دا د ما حق نه ده چې یو کور په دې افغانستان کې ولرم، په دې کابل کې یوه نمره؟ ما څه کړي دي؟ ما د مزار د 15,000 جریبه مځکې لپاره منډه ویلې او تاسو ته ما 15,000 جریبه مځکه په مزار کې اخیستې. سر مې په مات کړی، ځان مې په بیابه کړی، جنجال مې کړی، خولې مې زګونه کړي، ځان مې په متاسبه کړی. په مزار کې مې 15,000 جریبه مځکه اوس هم که څوک د شمالي هلته ورسئ، د کوچي په نوم مې درته اخیستې ده. نن یا سبا به تاسو کورونه کې جوړ کړئ. 100,000 کورونه دي دلته. هزاره ورسره خوا کې پښتانه به واوسېږي چې مځکه رسمي ده، یو خواته د مزار ولایتي او د عطا محمد نور سره چې ما په کوم رقم دا ډیل کړی، هغې نه مې یو خدای خبر. مګر ما یو بیسوه مځکه نه ده کې اخیستې. ما په کندهار کې همدا کار درته وکړ، په هرات کې مې درته وکړ، په مزار کې مې درته وکړ. یو بل جالب خبر ده چې زما کله کله زه کوم د پارلمان سره 2,000 جریبه مځکه ده، دا د موږ او تاسو د کابل پارلمان سره. دلته 2,000 جریبه مځکه خالي د نبي شارک یو 500 جریبه 600 جریبه کې لاندې کړې ده، باقي پاتې ده. په دې د کوچانو، کاکړو کوچانو او ایدوخیلو کوچانو جنګ هم وکړ. دغلته د نبي شارک د اخواته نور دشت برچي شروع کیږي، مکمله دغه احد هزارګانو ده وینیوله، د دولت مځکه او هزارګانو ونیوله. یوازې دا 2,000 جریبه مځکه موږ ساتلې. موږ کوچانو کورونه په پراته وو، هغوی وساتله. هزارګان ورغلل، د موږ د کوچانو د وکیلانو په خوښه چې دغه کوچان له دې جې نه وباسي او دا مځکه توزیع کړي، خپلو منځو کې ښه سر خلاص کړي. زما ته اول راغی، به هزارګان ورغلي، کوچان څو کوره وو؟ ټول 100 کوره وو. کوچان راغلل، سرونه یې مات دي. د ما د کوچانو د وکیلانو ورسره 15 نه تر 40 پورې لنکوزره ولاړ دي. دا مځکه د کوچانو وکیلانو په دې هزارګانو خرڅه کړې. دا د کوچانو دا مځکه چې کوچان په پراته دي او کوچانو ته ویلي چې تاسو ته به د دې په بدل کې موږ نورې مځکې درکړو. د ما د کوچانو وکیل نوم یې نه اخلم، که ضرورت څه کومه د ما د معلوماتو مطابق او بل نه د خبر کم، د اشرف غني ورور حشمت غني هم په دې مځکې خرڅولو کې شریک و. حشمت غني ریکارډ کوي دا خبره. حشمت غني چې د اشرف غني ورور دا د مځکې په خرڅولو کې د هزارګانو سره لاس. دلته د الکوزی راځي، د الکوزی د دې خبرونو لږ خبر د کورنۍ زه پیژنم. ورته ورته خواني اجي ما ته حشمت غني راونه لېږه، خواني دی پیژني. خواني ما ته ژوندی به یې سپین ږیری و، ما ته حشمت غني راولېږه چې ته د هزارګانو سره کار مه لره او دې نه جنجال جوړېږي. او رئیس جمهور هم اشرف غني ده. پارلمان نه ما پسې مکتوبونه راغلل چې ته د خلکو سره کار مه لره. زه خپلو محافظینو سره لاړم ساحې ته او خلکو ته مې امر کړی و، مل چې چا کونه ګوت وکړه یو پرې نه دی ملانتر بنترې کوي. په ما باندې خبر و چې ما کومانده ورکوله خلکو ته. مل که وکیل و، که حشمت غني و، که هر څوک و، بې لانتر بنتر کولو به کار نه ورسره کوئ. زه پوهېږم او جواب یې پوهېږي. او ما سره ټول لیوني خلک وو. ما ته 3 قومندانان راولېږل، خلک مې پسې واخیستل، کور دفتر ته راته راولېږل. د ما پښتانه قومندانان یې راولېږل، 3 قومندانان. او داسې قومندانان دي چې هر یو نوم واخلم تاسو ټول یې پېژنئ، ټول افغانستان یې پېژني، ټول افغانستان یې پېژني دا قومندانان. له مزار نه یو هزاره راغوښتی و چې حاجي رمضان نومېده، که ایکس وای زیډ نومېده، چې د دوی ډېر تجار و او دې هزارګانو ته پیسې له استرالیا نه راتللې. دا تجاران یې مو چې دا مځکه واخلي، اخره کې دې ته برابر شو چې ما نه یې واخلي، ما نه. نو ما ته راغلل چې ته ډېر لیونی یې. مل ولې؟ وایي دغه مځکه چې دا وایي که جیرب په یو 15 لکه ډالري جیرب په عام مارکیټ کې تا نه په 8 لکه اخلي.
ته ولې په دې کې جنجال کوې؟ دوی خو په زور نه درنه نیسي او دوی ډېره ارزانه ورکړې وه. ملوه وروره دا مځکه د ما نه ده چې زه خرڅه کړم، دا د کوچیانو مځکه ده، دا د ولس مځکه ده، زه په کوم نوم خرڅه کړم؟ پوهېږې ما ته څه وایي؟ نه پوهېږئ، ولاکه پوهېږئ. پوهېږئ ما ته څه وایي؟ هزارم ورسره د رمضانو که چی نومېده غټ تجارو له مزار یې راغوښتی. دوی دا کارونه مخکې لکه چې ډېر کړي وایي ګوره نه د تا نه د موږ قواله په کار ده، نه له تا نه موږ زولیت په کار ده، نه له تا نه موږ کومنده په کار ده. ته یوازې یو کار وکړه. مل څه کار وکړه؟ وایي موږ دلته کورونه جوړو، ته مه راځه، د تا دا نه راتګ نرخ دې ووایه څو روپۍ درکړم، $1 میلیون درکړم، $2 میلیونه درکړم، $5 میلیونه درکړم. ته صحنې ته مه راځه او صحنې ته راتلل د تا رسمي وظیفه هم نه ده. دا هم ماته تشریح کوي. ته د کوچیانو رئیس صحنې ته به وزارت داخله راځي، صحنې ته به امنیت ملي راځي، صحنې ته به وزارت دفاع راځي، صحنې ته به پارلمان راځي. هغه ټول موږ جوړ کړي دي. ملزه چې په ریاست کې ناست یم او د ما کوچیان راته راسي، سرونه یې ماتي او راته وایي چې دا مځکه موږ نه په زوره دا لاندې کوي او زه نه درځم، خو یا به بې غیرته یم، مردګاو به یم او یا به دا کوچیان وایي چې دا مځکه ما خرڅه کړې. بیا راته څه وایي؟ وایي دغه هم درته حل کوو. مل څنګه یې حل کوئ؟ ګوره ما زه به قسمونه ډېر خورم، خو دا ځینې قسمونه چې دي دا ډېر دا د خدای پاک مانه په ګنهګارۍ. په والله بالله که درته په دې خبرو کې یو دانه خبره زه دروغ وکړم او دا خبرې چې دروغ وایم ما دلته په سپېڅو کې نه کولې، ما سره 1 میلیون خبرې دي زه نه کوم، خو کله کله سړی ډېر مجبوره سي. وایي تا ته به موږ ویزه راوغواړو، ویزه به درته ولګو په پاسپورټ د دوبۍ، درته به هوټل بوک کړو په دوبۍ کې د 1 هفتې او 10 ورځو، له رخصتي به هم درته واخلو، ټیکټ به هم درته واخلو، ویزه به هم درته واخلو، په دوبۍ کې مزیګانې مو وکړه، هغه ته امانت به هم په دوبۍ کې درته هملته وسپارلی سي. 10 ورځې بعد چې ته راځې، ته خو نه یې که نه په خپل ځای کې چې ته راځې، بس موږ به په 24 ساعتو کې دغه مځکې باندې کورونه جوړ کړي او تا دا کسان به خوږ هم نه وي، خو کوم یو به هم بندي کړی رابندي کړی به یې سي، جنجال جوړ نه سي. نه به وزارت داخله څه وایي، نه به د وزارت دفاع چې وایي، نه به بل څه وایي، نه به بل څه وایي او تم نه یې سفر باندې. پوهېږئ؟ 2 قومندانان 3 قومندانان دي، یو دغه هزاره ده چې ماته دا خبره کوي. ما ورته ویل ما ته غوږ ونیسئ. هغه قومندانانو ته خو مې ویل چې په کومه لار راغلي په دې لاړ سئ او د هزاره ته مې ویل ما ته غوږ ونیسه. ما ته ځان مردګاو ښکاري په دې کار چې دا تاسو یې ما ته وایئ. دا ناست چې راته یې او دا خبر راته کوي همدغه اوس وخت کې ما داسې ښکاري چې پرتوګ مې باسلی. زه پلان لرم، زه پروګرام لرم، زه د ملک لپاره ډېرې کیسې لرم. ما سره الحمدلله پیسې هم شته، د هر شی شته. وجداناً که دا کار زه وکړم په ژوند کې به د ما وجدان ما ونه بخښي. دا نو دا یو قومندان د ما لږ ملګری ده چې تکیه وکړه او د ټنډې ته به یې لاس ونیو چې داسې خلک وایي چې ته په خبره پوهېږې ویښیار یې، ولاکه مې په دې غین هم خبر یې. موږ په روزي کې هم لغته وایه، په خپلې کې هم وایه. نو هغه هزاره ته وایي چې ځه چې ځو اوس ځو، ته لاړ شه، ته مزار ته مه ځه، موږ دی جوړو. دی په خبره نه پوهېږي. دوی چې لاړل بېرته یې زنګ راته ووایي ته چېرته یې؟ ما زنګ مو راته ویلی رانسئ، ما جوړوئ، غین مې جوړ کړئ. نو دا سترګې مې پټې کړې او خوله مې پر راخلاصه کړه. دغه کوم شی چې د ما په زړه کې ده تاسو ته مې هم نه ده ویلی او نه درته وایم، دا مې ورته ویلې چې دې موضوع کې مځکې کې څه معامله ده. نو ته مې په دې بلاګي پوهېږې؟ په دې کې دا معامله ده، دا کیسه ده، دا کیسه ده، دا 2000 جریبه مځکه نه ده، دا ټول افغانستان ده. دې نه دا د افغانستان معامله ټوله تباه کېږي، پښتون په مور غین ځي، دا بستانکۍ کار کېږي، ارګ دې له منځه کې ځي. دا د 50 میلیونو ډالرو کیسه نه ده، دا کیسه بل چېرته بنده ده. تاسو پوهېږئ دا خبره ما رئیس جمهور ته کړې، دا خبره ما داسې یو نیم کس ته کړې، اوس تاسو ته ووایم. دغه مځکه چې ده دا ایران او پړچنار سره وصلوي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ دا ما چې بنده کړې. کوم ځای سره وصلوي؟
ایران او پړچنار د پړچنار د کورمې شیعه او د ایران شیعهګان دغه ځای کې بند دي. کوی کرغ ورته وایي دغې مځکې ته. کوی کرغ ته لاړ شئ، دا وردګو سره نښلي، دا همدغه رقم ته دا لړۍ همداسې دوی دا یو لین ده، دا لین کې چې چېرته مځکې دي دا خلک یې اخلي. دا همداسې تر هراته پورې بیایي، تر فراه پورې، تر هراته پورې، تر ایرانه پورې، او دا دې خواته بیایي تر خوښۍ د لوګره پورې. په خوښۍ باندې اخواته په ازره باندې په زازوی باندې کورمې تاړئ. چې په کورمې کې سړی را روان سي، دا به ټول د دې خلکو په مځکه کې ځي مګر ایران ته ورسېده. دا دومره خطرناک ځای ده چې دا بند ده. پوهېږئ؟ دا ځینې خلک دلته راسي فیضان کته فیضان پور فیضان، خو دلته زړه په تنګ سي راسي تاسو سره کینی ولاسې فیضان لکه چې کنځا وکړی دی. که دا کنځاګانې منځاګانې زه غیم هم نه. کنځا درته ونه کړم چې وکړم، ودونه درته وکړم. غولنو نه په افغانستان خبرې، نه په معاملې خبرې، نه په سیالۍ خبرې، نه په کمپټیشن خبرې، نه په چی خبرې. بس دې ته ناست یې ولا طالب راغلی چیو 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 بم 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 بم. لږ خو مطالعه مو وکړئ، لږ خو د افغانستان جغرافیه مو پېژنئ، لږ خو د افغانستان دغه عام جغرافیوي اطلاس وپېژنئ، هم قومي اطلاس وپېژنئ. کوم جمهوریت؟ د چی جمهوریت؟ بیا رئیس جمهور راته ویلې دا خبره مو وکړم. رئیس صاحب راته ویلې چې دغه مځکې خو ما دعوه کړې وه، وایي دا مځکه چې ده ودرېږه لږ ځان وښیار کړم، دا شیدې چې کومه هلته یوه ګولۍ د هغه ورسره خورم. تاسو کوم یو بیا کړی شیدو بوشکې ته به لګېدلې چې دا به مو رښتیا وښیار کړي. پخوانی عقل به درکړي، شیدې لږ تازه کوي، د صفر عقل نه درکوي خدای مطابق. هغه سړی به شیدې خوري چې عقل لري چې را تازه یې کړي. اوس به نصرت هم شیدو ته نښتی، بیا یې به زه خو یې وښیار نه کړم، خدا که دې بیخي وښیار کړي. نو رئیس صاحب داسې ګلالی راته غږېږي، ولا وایي حزب اسلامي راغی او راځي او پلانکی او ډنګری. نو حکمتیار صاحب تازه راغلی و. حکمتیار صاحب سره یو دا وعده کړی چې حکمتیار په خلکو ځان ونه غایي. هسې نه یو خو مو چپه کوي، یو خو مو انتر بنتر کوي، کار چې انتر بنتر کړو هغه یې وکړو. او حکمتیار صاحب خو ما باندې ګران هم ده چې رښتیا خبره وي. وایي ما ورته ویلي و چې دغه شمشتونه او دې جونه دې کډه راوړه د دې حزبیانو، دوی ته دا مځکه زه ورکوم. نو ما به رئیس صاحب سره دغه خبرې چې دي همدغه رقم ته بعدي خبرې کور دی ودانې. رئیس صاحب سپین ږیری سړی د ما ته خپل وخت کې ډېر احترام راکړی، لا دې محترم کړي. ما په دې اخر کې د پارلمان په ناکامولو باندې جنجال ورسره راغی او هغه هم رئیس صاحب دا کار نه ده کړی. ما ته هلته څو وارې ویلې، ما ته معلوم څه، خو زه ګیله مې په دې تېر کوله چې ته خو حداقل رئیس جمهور یې. هغه جنجال دې ما له دې سړي سره و، خو بس الله دې اوس حل کړي. اوس هغه ده. نو دغه ځینې مشورې به ما سره کوي. ما ته ویلې چې دغه مځکه د تاسو چې ده د کوچیانو دا مځکه چې ده دوی ته به زه نوره مځکه ورکړم بل ځای کې. چون ما حزب اسلامي سره واده کړې، نو دغه مځکه چې ده د کوی کرغ دا زه حزب اسلامي ته ورکوم. نو ته به داسې چل وکړې چې ته به له جواد پیکار سره کښېنې او دغه مځکه به اویز کوي، اویز ورته وایي چې ورته اویز به کوي، او زه بیا دوی ته وایم چې دا مځکه بیا دوی په دې حزب اسلامي په شمشتو دا خلک چې راځي دوی دلته واړئ. ما نو دا خبره واورېده. یو زه یم، یو دی ده، یو خدای ده. وایي سکرتر ته یې وویلې، وایي جواد ته ووایه چې فیضان سره کښېني. د ما یو عادت دا ده چې زه خبره واورم او خوښه مې نه سي، بیا نو چاته دې وو او دې نه جواب نه ورکوم. البته څوک چې له ما نه مسیري، ورونو سره مې هم دا حال دی. ما ټول ورونه له ما نه مسیران دي، بیا د ما په موډ باندې پیږي. مور سره دا ټولو سره داسې یم. بیا نو ایګله د ما سټایل دا ده په جدي مجلسو د کورنیو کې یا دغه رقم ځای کې بیا چې خبره څوک کوي زه نه غږېږم. بس خبرې دوی کوي، دوی بیا د ما نه غږېدا نو دوی بیا هغه حدس اخلي چې دې کې غم ده ده کې که نه دا ولې نه غږېږي. وم نه وایي نم نه وایي. نو بیا باید ما نه پوښتنه وکړي چې ته څه کې وایه. بیا چې رانه پوښتنه وکړي نو مایک راکړي بیا زه غږېږم.
نو ما نه زه غلی سوم. چې غلی سوم به یې ته څه کې وایه؟ مولوي صاحب اجازه ده وایي مل زه خو دا کې وایم چې دا مځکه نه ورکوو. که غواړې چې دلیل یې واورې دلیل یې درته وایم، او که وایې چې نه ته یې ورکوې تا فیصله کړې ته رئیس جمهور یې، بس زه صرف دومره وایم چې دا مځکه زه حزب اسلامي ته نه ورکوو. او که غواړې چې پوښتنه وکړي مل درته تشریح کومه. ولا وایي ما خو ویلي چې ورکوم خو تا تشریح ته غوږ نیسم. نو شروع مې ورته وکړه چې انتر بنتر چیري منتر تکیه یې وکړه. وایي د ما نه و ورته فکر. من نور یې تا خوښه ده. وایي بلکل یې نه ورکوو. جای مې هم ورته په ګوته کړ. د همدغه غره شاته بل جای د همدغه ورکړه. زه خو په حزب اسلامي باندې رخه نه لرم، مګر دا جای نه ورکوم. او د هغې وجه مې ورته ویلې چې په دې وجه نه ورکوم چې انتر بنتر. وایي بلکل یې مه ورکوو. که حزب اسلامي له رئیس جمهور نه په دغې مځکې باندې خفه یي، نو اوس نو زه ورته وایم دغه د امریکایانو یو چم به وکړم، دغه مځکه حزب اسلامي ته ما نه ده ورکړې، ما ورکې شیطاني کړې. بله دښمني ځان ته پیدا کړم، څه د ضرور خو پرېښې به د والا خبره هم څه خفه. ورته وایم که د حزب اسلامي والا راغله هغه د انتر بنتر خبره چې ما رئیس صاحب ته کړې، هغه بیرته ګلبدین حکمتیار ته هم چې وکړم راته به وایي چې ښه کار دې کړی. د دې تر شا 1 میلیون فلسفه پرته ده، او دی هم په کانې کوی سم چې دا کار ما ولې کړی. زه بې پلانه کار نه کوم. همځکه یې کلک بنده کړه. وینې ورکړو. دا مې چې پورې دا خبره درته وکړې، دا مې دې پورې درته وکړې چې و خلکو زه دې ته نه یم لګیا چې زه فیضان ته کور جوړ کړم. د ما کور کې له ورونو له میرمنې له مور له بچویو له ټولو سره جنجال په همدې ده چې واو د پاچاهي ژوند لرو، ته په دې غولو کې ډکې مه وایه. ټول شرکتونه د ما له لاسه د چا خبره سکوت سول. یو څوک به وایي چې فیضانه تا دا 5 روپۍ له کومه کړي؟ اول خو اوس لرم هم نه. زه چیغې بغارې ورته وایم چې او خلکو زه هغه څوک یم چې چا د قرارداد نوم نه پیژانده. په افغانستان کې ما قراردادونه لرل. تاسو لاړ شئ له چا پوښتنه وکئ چې دغه فیضان د خوږیاڼیو سړک جوړاو، خو دغه خوږیاڼی د لاړ شي د خوږیاڼیو د پوښتنه دې وکړي د دغه سړک په کوم وخت کې جوړاو. هغه ټیم خو به یې دته معلوم وي که نه. ته لاړ شه په مومندو کې پوښتنه وکړه چې په مومندو کې په لالپور او په دغو ولسوالیو کې دا پاخه سړکونه فیضان په کوم وخت کې جوړول. ته لاړ شه شینواري خو هم دلته ډېر زیات غږیږي، دغه مومن خان شینواری د دې غني خیلو او د دور بابا او د دغه سړکونو چې جوړېدل تر د کوتر حاجي کور مم کې انتر بنتر که دا ما په کوم وخت کې جوړول او زه په کوم وخت کې دولت کې ما وظیفه اخیستې. دغومره تاسو محاسبه نه لرئ او انتقادونه کوئ. ما وظیفه په 2015 کې اخیستې په دولت کې. د ما اوله وظیفه په دولت کې په 2015 کې، د ما له دې نه مخکې وروسته په دولت کې کار نه ده کړی. نه ما کړی، نه مې پلار کړی، نه مې نیکه کړی، نه مې ټر نیکه کړی، نه مې غور نیکه. تر آدم علیه السلام پورې موږ په دولت کې کار نه ده کړی. یک یو کس زه یم چې ما په دولت کې په 2015 کې تر 18 پورې ما کار کړی، او کمپنۍ ما له 2015 کال نه جوړه کړې ده، 5 او 5 نه تر 2014 او 15 پورې. ما د دې وظیفې په خاطر خپلې کمپنۍ تړلې دي. ما ګټه نه ده کړې. ما په کمپنۍ ما په دولت کې تاوان کړی، او تاوان مې ولې کړی؟ ما کیسې ګټلې. ما کیسې ګټلې دي، کیسې. ما پیسې نه دي ګټلې، ما پیسې دا وویلی ما بدۍ کړي، بدۍ د تاسو لپاره، د تا لپاره ما بدي کړې ده له ټولې دنیا سره. په همدغه وجه باندې همدغه اوس سندرم چې راته جوړه د چکلیټو غل، هم مې چکلیټو غل یم، هم د قرار صاحب او د محترم پنګ صاحب لپاره زه فاحش یم. پوهېږئ؟ ځکه چې پښتون یم. ځکه چې پښتون یم. په دې ټولې دنیا کې طلوع تلویزیون یو په ما باندې 6 برنامې جوړې کړې وې، 6 بجو برنامې. د دې ټولې دنیا غله ورک سول، یو فیضان غلس.
د شپږ نیمو بجو برنامه د دوی ډیره مهمه وه. هر ورځ به د شپږ نیمو بجو برنامه په ما جوړه وه چې فیضان غلا کړې. هر ورځ به دغه ډرامه جوړه. ما ته رئیس جمهور حتی وویلې دې طلوع نه دوی دومره ډارېدل چې رئیس جمهور زه ته وغوښتم دا طلوع تلویزیون هره ورځ په تا برنامې ولې جوړوي. دا د ده مستقیمه له مانه پوښتنه وه. او په دغې کې چې دا د طلوع تلویزیون دا برنامې جوړولې رئیس جمهور سره چې چا کتلي دي ورته ویلي چې دا طلوع تلویزیون صحیح وایي فیضان غال ده. شیر علي د منجي ورور د کمیسیون د کوچانو رئیس ده ورته ویلي وو. اجنیم کوچای چې زوی حیدرجان و ده ورته ویلي وو. ملا ترخیل ورته ویلي وو. حاجي نذیر پیګه منو ممکن ورته ویلي. خپلواک ورته ویلي وو. اکلیل حکیمي ورته ویلي وو. د تا امام د تا معصوم ستانکزي ورته ویلي وو چې و دا خبرې ټولې رښتیا دي. پیګئ نو ما ته رئیس صاحب وایي دا نومونه ټول ما ته واخیستل. وایي طلوع به دروغ وایي. ستانکزی صاحب هم دروغ وایي. خپلواک هم دروغ وایي. اکلیل حکیمي هم دروغ وایي. حیدرجان هم دروغ وایي. شیر علي هم دروغ وایي. داوود دروغ وایي. بیستونکی هم دروغ. د ما له رئیس جمهور سره دا رابطه دومره نږدې سوې وه د افغانستان په خاطر. دومره د ما او د رئیس جمهور رابطه نږدې سوې وه چې آلموست زه پرسنل اډوایزر وم. او دا په ما باندې یو انتقاد و. هم د اکلیل حکیمي هم د ارګ فضلي او د دې خلکو چې ته باید رئیس صاحب سره مستقیم ونه ګورې دا د پروتوکول خلاف کار ده. ما ورته ویلې چې زه رئیس صاحب باندې خو زورور نه یم چې زه ورته وایم چې ما بې پروتوکوله وګوره. چې رئیس جمهور ما ته ووایي د رئیس سکرتر ما ته زنګ ووایي چې راسه نو زه ورته ووایم چې رئیس صاحب ته ما مه غواړه ته منډه که رحیمي ته ووایه چې هغه ما ته ووایي. زه داسې ورته وایم تاسو ورسئ د رئیس جمهور دغه پروتوکول دا رقم برابر کوي چې ما پسې د رئیس جمهور سکرتر مستقیم زنګ ونه ووایي چې ارګ ته راسه. تاسو په ارګ کې تشریفات تاسو د دې مخه ونیسئ. که ما شکایت وکړه چې ما مستقیم ولې نه غواړي خو زه ملامته یم. وایي موږ نسو دا کار کولی. ما چې تاسو نسئ کولی نو ما نه تاسو څه غواړئ چې ما ته رئیس صاحب ووایي چې راسه رسمي مې وغواړي زه څه وکړم. ته وایي داسې کار وکړه چې اول مه راځه که راځې اسناد به نه ورته راوړې چې شی به په امضا کوې نه او د خپل د کوچانو نه غیر به بله خبر نه ورته راوړې. مال صحیح دغه مې ورسره ومنله. ما چې ما رئیس صاحب غواړي تالاشي کوئ مې چې کاغذ نه وي راسره ټوپک دې راسره یې پروا نه کوي وایي ټوپک وړه خو کاغذ مه وړه. مال صحیح ده نور به زه کاغذونه نه وړم. تر دې اندازې پورې دوی دا ما سره دا جنجال زیات کړ. زیرک دلته خلک په امریکا کې ویني د سکرتر و. زیرک ته ویلي چې رئیس صاحب درته وایي چې فیضان راوغواړه ته به ورته رئیس صاحب ته بهانه کوې چې دا نسته. او څنګه ما ته ثابته سوه دا خبره. هغه ورته وایي صحیح ده ځکه دوی خپلو کې نیټورک و. رئیس صاحب ورته وایي چې فیضان دوی ورته وایي چې امریکا ته تللی هغلی سي. بیا یې ویلي چې فیضان مې په کار ده. دوی ورته وایي چې را پیدا به یې کړو. 3 بجې ما ته زنګ وایي چې 3 نیمې بجې د مازدیګر رئیس صاحب غواړي. د تشریفاتو زنګ راغی. په دې باندې زه باید ډېرې خبرې وکړم. ما ځان اماده کړ د 11 بجو د ورځې کې زنګ راغلی ده چې زه 3 نیمې بجې ورځم. ما ته یې زنګ ووایي چې تا دغه مجلس کینسل سه 6 بجو ته واوښته د ماښام. صحیح یو زنګ به نمبر به 00 چې نمبر به هغې نه به زنګ راغی. دا 6 بجو نه به یاره داسې نیم ساعت کمې وې چې بیا زنګ راغی. وایي تا مجلس کینسل سه. ښه صحیح بله ورځ به شي. او ما د ریکویسټ هم نه ده کړی د لیدلو. پاو باندې 6 باندې 6 بجې دي بیا زنګ راغی. وایي رئیس صاحب خو تا ته منتظر ده. پوهېږئ زه څه وایم؟ نه پوهېږئ. وایي رئیس صاحب خو تا ته منتظر ده ته چېرته یې؟ نو زه ورته وایم چې زه خو کور کې یم ما ته خو زنګ راغی چې 2 وارې ما باندې دا مجلس کینسل کړ. وایي رئیس صاحب وایي چې د سهشنبې ورځ ما په خیال باندې چې رئیس صاحب وایي چې د ما جلسه شروع کېږي د تدارکاتو. عاجل فیضان ما ته راوغواړئ. عاجل
د اجل ویرو سره نو د تشریفاتو نه ماته 15 زنګونه له مختلفو تلیفونونو را روان دي. هغه ضد وکړه چې تاسو کې غم ده چې دا کار نه کوئ. ضد یې وکړه نو په دې وخت کې د خپلواک تلیفونونه هم راځي. دا د ما خبرې ریکارډ کوي. زه به دا یو غړپ شیدې وخورم، دا کوم شی به چې نه وي چا ریکارډ نه وي برابر کړی دا سره برابر کړي، دا به زه به دغه غړپ وکړم. د تشریفاتو زنګونه را روان دي، د خپلواک زنګونه را روان دي. ما او خپلواک په شجدره کې نږدې سره اوسېدو چې اله رئیس صاحب درته منتظر ده او زر کوه، او رئیس صاحب درته منتظر ده او زر کوه، ته چیرته یې؟ نو زه دا تلیفون را واخلم، ورته وایم چې وا خلکو ما باندې په 6 بجې باندې مجلس کینسل کړی ده، اوس یې راته وویلې دغه د ماښام د لمانځه وخت ده او زه په دې پوهېږم چې هلته لاړ سم، زه د لمونځ له ما نه قضا کېږي. نو زه د لمونځ په منډه باندې کوم او نور صرف دروازو کې ورته ووایې چې رئیس صاحب ماته منتظر دی، دروازو کې مې په عذاب نه کړي، خو د شجدرک په دې دروازې ورننوځم په 3 دقیقو کې ورسېږم. خو لنډه به م څه سر خوږوم، خپلواک هم رئیس جمهور بیا به کړی، تشریفات هم بیا به کړي. خپلواک ته ویلي چې ته په خپل موټر کې راوله، هم به اجل سي او هم یې ده ته جزا ورکوله. نو له ارګ نه یې که له کور نه یې که له هر ځای نه یې زه نه پوهېږم، خپلواک راغی د ما کور ته. او خپلواک په دې وخت کې د رئیس جمهور سیاسي نماینده ده چې هغه ډېر زور ده ورکړي. کور ته راغی نو دغه ټوله کیسه زه درته کوم، دا ټوله د 5 دقیقو کیسه ده، خو په خبرې ډېر وخت کې لګېږي، اصلي عمل کې کم وخت لګېده. نو په دې وخت کې زه تشناب ته زر زر لاړم، چارندام مې وکړ، چارندام مارندام مې وکړ، اودس مې را تازه کړم، دا 3 رکعته فرض به وکړم، نور به ورځم. د لمانځه دا خبره مځکه کوم چې دا هم کې جالبه په دې ده، زه به ډېر پوخ لمونځګزاره نه یم، خو دغه د رئیس جمهور پوزیشن او د خدای پاک پوزیشن، ځکه رئیس جمهور هم د یو ملک رئیس جمهور وي، یعنی د ملک په سطح څوک وي. دلته خدای مې په سر ولاړ ده، نو زه له دې نه وډار سوم چې خدای پاک ونه وایي چې تا د رئیس جمهور لپاره زه پرېښودم. د یو بل شي لپاره مې که پرېښی وی ممکن خدای پاک ملمانه دا پوښتنه ونه کړي، ځکه خو ویده پاتې سولمه، لاړمه، مزدورۍ پسې تللمه، وړه مې راوړل، خوب را باندې زورور سه، لټ سولمه، دا ټول شیان به خدای پاک ته ویم چې بس سپي زویه مه لټ سولمه. خو که خدای پاک راته وایي چې هغه رئیس جمهور و او زه خدای وم، تا ته انتخاب ما درکړی، امتحان کې مې واچولی، ستا اوس هغه اخلې که ما زه دې پرېښودم، ما دې واخیست، ما زه داسې لیونی غوندې داسې سوچونه ما ته راځي. نو دغه سوچ عمل ته فلاسفیکل ما ته پیدا سه، ما ویل چې دې کې خدای پاک ما نه امتحان اخلي، بې لمانځه نه ځمه، هر شی چې ترې جوړېږي جوړ دې سي. نو دی ما ته زنګونه د کور راوایي، په لمانځه ولاړو، نو یاره یو 15 زنګونه به د تشریفاتو راغلي، ما تلیفونونه جګ نه کړل، په لمونځ یم. د یو 15-20 زنګونه به د خپلواک را روانې راوي، بیا خر کور زنګونه راوي، ټینګ 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 ټینګ. سلام مې وګرځاو، خو جواب مې ورکړ د تلیفون. اوس خپلواک داسې په دې تلیفون کې راته په غوسه ده، ما لمونځ باندې ولا وایي ته په دې وخت کې دا تلیفون ولې نه مونږ دې په لیوني کړو. مالوه سړی زه په لمانځه ولاړم، نو دی دې راته کي دوی باندې بوجودانه وم چې دوی به د لمانځه هغه کړي، دا وخت به د لمانځه ده، قرآن مې دې وایي وایي دا وخت د لمانځه ده. څه جمهوریت و، من خو په مخام ته قضا کېږي، نو کوم وخت مو هغه سړی هلته ناست ده، مال زه په سړي چې وکړمه چې اوس ناسته، خو منظم سئ. 6 بجې مو ټیم راکړی و، په 4 به روان سوی وم. دومره بې نظمه یې تاسو چې په 5 منټو کې کینسل کوئ، په 5 منټو کې بېرته ما وراچوئ. دا مو په تلیفون جنګ وکړ، نری نری برانه مو وریږي باندې. دغه جرابې مې پوه کولې، چون اودس مې کړی، تاسو باور په خدای وکړئ لکه اتوم بم چې جوړومه د دوی له لاسه. دا جرابې داسې راته سختې، پونده مې خپو ته ګوتو ته بوتله، د جرابو پونده کله پښو ته لاړه شي، کله ګوته، بیا زنګونه راوي، مال دا جرابې اغوندم، وایي لاس کې در سره راواخله، په موټر کې به یې واغوندې. خو جرابې مې یو رقم ته لکه بوجي چې واغوندې پښو کړې، بوټان مې هم نوي وو، کله په برانه کې نه وم په ګرځېدلی.
او اسناد به مو ځان سره وړم، نو د اسناد مسناد مې سره راټول کړم، پیل میل نسته، بل چی نسته چې هلته یې زه وروړم، ځینې شیان ورته تشریح کړم. دا مې ګډ وډ داسې راکړل، لمنې کې مې ځان سره واچول، نه مې منظم کړه، نه ښه نه بد، خو موټر کې ورسره کېناستم. اوس دا لکه زړه ښځه راته ګورېږي، ګروبه 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 ګروبه. ته پرې روان یې، ته دومره غټ سړی، رئیس جمهور دې ځان ته 20 منټه یو نیم ساعت کېنولی. رئیس صاحب وایي چې له ده نه بغیر بل یو کار هم نسته، ما پلان کې دی و. او چې وا جناب محترم صاحب، ما نه ده کېنولی، ما باندې تاسو دا مجلس کینسل کړی. زه خو آماده یم، زه بیا ورته په اواره خبره کوم، دی بیا دا خبره تیزه کوي. ما او دی دواړه شاته ناست یو، یو باډي ګارډ مخکې ناسته دی، ده په موټر کې ناست یو. رفیق دی، دی یو ډریور رفیق نومېده، د خپلوانم و. چې دا بیا خبره وکړل، نو ما چې په دې رفیق باندې د شا له خوا نه خیز وکړ، دې څټکي مې راونیو او موټر روان ده، او ګړز په دې لاس مې په څپېړه ووایي، لاس ته مې راونیو په دې شترنګ کې، شترنګ مې په دې روان موټر کې راتاو کړ. ما راتاو کړئ، تاسو څه شی او څه شی وکړم چې څومره کنځاګانې مې وې، راتاو کړئ، تا د ارګ داسې داسې وکړم، لاله پلانکي سره، لاله بستانکي سره، په دې غولن سیستم چې تاسو یې لرئ، که ما دا سړی ولیده زه به د ګنګار سینګ هندوز ویم. هېڅ نظم تاو که رفیقه، چې ګرس څپېړه مې ورکړه، موټر مه تاو که. د ده په لاس کې موټر هم چلوي، موبایل یې په لاس کې و، هغه مې ستیرو وایي، ګړز هغه دروازې سره ولوېږي، دغه شیشه هم ماته شو د موټر، د هغه موبایل، هغې مې ولا تاوان بیا ورکړ، وایي تا لاس ما موبایل شیشه ماته سوې ده، وار دې راباندې وکړه. اوس خپلواک راته زارۍ کوي، نه ته خو رښتیا لیونی یې، ټوکمانې هم نه پوهېږې، څنګه ده چې هغه رئیس صاحب درته ما نه ګورم، زه نه ګورم، راتاو سې کنې دا موټر ملټکر کوم، زه دا موټر شترنګ مې کلک نیولی یم، زه یې نه ګورم، دا سړی نه ګورم، ورته وایم چې بس نه دې ګورم. تر دې اندازې مې جنګ ورسره وکړ. دی نو بېرته اوس په خندا سه چې اوس که ورښتیا لاړ نه سي، په څه غم باندې واوښتو. هغه به وایي سړی راغلی دی، به وایي چې نه ځم. خو لنډه دا چې دروازې ته هلته کوسلو، تالاشۍ مالاشۍ نسته، د هلته ټولو دروازو کې همدا مخابرې چلانې دي چې فیضان ورسېده که ونه رسېده، ورسېده که ونه رسېده. بس هغه اسناد ما سره په لاس کې وو، چترۍ یې راته هلته نیولې وه، په هغه پیاده چې تللو دې تشریفاتو والا وه چې لامده نه سئ. ما چترۍ خپلواک ته ورکړم، همدا په ما ونیسه، ته که لوند سیم پروا نه کوي، ما سره دلته اسناد دي. زه خو تیار په غوسه یم، ښه د چترۍ راباندې نیولې، زه کلار یم، هغه اسناد په لاس، کسب که ګپ درته لګوم، زه خو تاسو من خوښ سوم، دې موقع نه خو زه سوء استفاده وکړم. هغه چترۍ راباندې نیولې ده، بس ورغلو چې دا ورننوتلو، نو د رئیس صاحب سره خوا کې بله کوټه ده، د هغې کې زه لږ کېناستلم چې د اسناد سره لږ منظم کړم، بروبر نن تشریفات والا راسي، رئیس صاحب منتظر یې تاسو، ما زه خبر یم چې منتظر یم، دغه اسناد لږ جوړ هغه داسې لاړ چې بل رئیس صاحب منتظر یم، منتظر یم وایي و. زه خو هم ډېر بیا کړی یم، اسناد مې ټول په لمنې کې واچول، کالي مې اغوستي وو، په لمنې کې مې واچول، او لمنه مې د دواړو غوږونه نیولې ده، رئیس صاحب ته ورننوتم، اسناد مې په لمنې کې دي. داسې سړي چې راته وکتل چې دا چې کوي، مل رئیس صاحب په دې لمنې کې مې اسناد دي، او مل کور ودان خیر اوسئ، تشریفاتو نه هم کور وداني کوم، چې ډېر منظم یې دا پلان او پروګرام جوړ کړی، او اسناد مې ځکه په لمنې کې راوړل چې وخت نه و راسره چې په لاس کې راونیسم، لږ یې را جوړ کړم، او په دومره منډه منډه راغلی یم چې باندې باران ورېږي، نږدې مې خپه ماته سوی و. زه مل نه پوهېږم چې ارګ تښتېده که زه تښتېدم، او په ما باندې دغه مجلس نن 3 وارې ولې کینسل سوی، چې بیا دومره عجلم سي چې په ما باندې خپلواک هم راسره ولاړ ده. مل 2 خبرې دي رئیس صاحب. یوه خبره دا ده، که رسمي مجلس چې شته دې راوغښتم، زه منټلي ډېر ډسټارب یم، خپلواک سره مې هم جنګ کړی، او په منډه هم راغلی یم، اسناد مې هم ګډوډ دي، نو زه رسمي مجلس ته نه یم آماده. لطفا ماته بله ورځ وخت راکړه، او که ټوکو ته دې راغوښتی یم، نو درسره کېبنم، ساعت به درسره تېر. I swear on my God، ما د خدای او قرآن ووایي، که یول دلته خو تاسو ته په اواره ویم، هلته په ډېر زشت الفاظو ویم، او دا د اسناد مې مل دغه رقم لمنې کې راوړي، د تا د تشریفاتو له وجې نه. زه تا سره رسمي خبرې نه کوم،
خوښه یې تاسو چی کوئ رئیس صاحب ما باندې پیدم د ما په اعصابو هم پیده په غوسې مې هم پیده احترام یې د ما کوه کور دی وته و ټوکې به وکړو وایي کور کوو رسمي کار نه کوو ټوکې به وکړو مس ټوکې کوې صحیح سو کېناستم من خوښه یې تا ته ټوکې کوې که زه یې وکړم وایي زه یې کوو بس رئیس صاحب خو ټوکې نه وي زه د ما د خوشحالولو لپاره یو کیسه وکړله داسې یو 15-20 منټه چې کېناستلو خپلواک راته وایي اوس خو د رسمي خبرې شروع کړه لږ مو سره وخندل راوخندل من نه ما یو وار ویلي زه نن رسمي خبرې نه کوم بس رئیس صاحب سره کیسې کوم چې نه دي را چای هلته ایښی من ما ته هم پیاله ډکوه رئیس صاحب ته هم ډکوه موږ به چای جګو دی بیا وایي چې رسمي خبر دې وکړه من ما درته نه دي ویلي شین سترګې چې د ما کار کې کار مه لره خپلواک سترګې شنې دي رئیس صاحب ورته د ما د فیضان کار کې به کار نه لري غلی کې هېڅ به نن دا رسمي خبرې نه کوي خو من ما ته سبا ته وخت راکړه وایي ښه سکرتر مې وغوښتو سبا ته مې وخت په جوړ کړ مل کوچیان هم راځي هغوی ته م وخت ورکړه وایي څومره وخت مل 2 ساعته باید سبا نه بله ورځ کوچیان هم راوغواړه 2 ساعته د هغوی وخت هماغه ټوکې ټکالې مې ورسره وکړې چې راووتم تر اخره پورې مې ورسره خپله خبره ونه کړې سبا بیا ورته رسمي کار ته راغلم ښه دې کې خو ډېرې نورې کیسې هم دي دا ټوله سیناریو د چی وه د ما د بدنامولو چې رئیس صاحب په دغه اندازې پورې په ما باندې حساب کولو ته چې برابر سه زه غلم سوم زانیم سوم شرابیم سوم طلوم را باندې وغږېدله ټول راته یو هم سول پارلمان کې د کوچیانو سیټ 10 چوکیو کې زه رانغلم 10 چوکیو د پارلمان کې زه کامیاب نه سوم آیا د ما کامیابېدل به د افغانستان په خیر و که په شر د ما په جای باندې د منجي زوی چې د ایسای کار کوي هغه یې بوت د منجي زوی ته بیا یې چې ټوله دنیا په پیږي چې ایسای ته کار کوي فیضان ناکامه او بدنامه د ما په جای د ملا ترخیل ورور بوت شاه وزیر د ما په جای د ممتاز باډیګارد بوته عرب زاده پیږي تاسو 40 ولایتو کې د ما رایې وګوره قرآن د ما وایي چېرته به د ما رایې وي هلته هېڅ صندوقونه نه لېږل رایې نه لېږلې خلک انتخاباتو ته نه پرېښودل چې رایې واچي چې کوم ځای کې د ما رایې وي دا یې ټولې سره باطلې کړې 6 وارې کوشش وکړي چې له لیسته مې وباسي وایي دی دوسیه لري دی له لیسته وباسئ ما ته تاسو وایي جمهوریت ما په جمهوریت کې زه چې نه یم مړاسې نه یم مړ نه په پارلمان کې پرېښودم نه په ریاست کې پرېښودم نه د رئیس جمهور سره د خبرې لپاره پرېښودم او دا ټولې خبرې ما د رئیس جمهور او د افغانستان د جوړولو لپاره هغه په امنیتي سکتور کې هغه په اقتصادي سکتور کې هغه په سیاسي سکتور کې په دې ټولو سکتورو باندې ما ورته کار کاوه هرات ته اسماعیل خان پسې لاړم رئیس صاحب سره مې جوړ کړ مزار ته عطا پسې لاړم رئیس صاحب سره مې جوړ کړ محقق صاحب ته کور ته ورغلم خلیلي مې کور کې ورته جوړ کړ حکمتیار ته کور ته پسې ورغلم صلاح الدین ته کور ته پسې ورغلم یو اماین ته کور ته پسې ورغلم پلانکي ته کور ته پسې ورسه د کندهاریو غم مې بیل کړ چې کندهاریان باید په حکومت کې رازیات کړو رازق ته کندهار ته پسې ورغلم دا ټول شیان به ما کول دلته به دوی خبرېدل د دې په ځای چې دویم دا کار وکړي دوی خو نه کو چې ما به کو رئیس صاحب به تقدیرولم هغه به دوی ته زور ورکړي دا فیضان مړ کړي دغه رئیس صاحب ته نږدې نه شي او د ما نږدېکت رئیس صاحب ته څه تاوان او څه ګټه او ګټه دا وه چې د افغانستان به جوړ سوی وی زه خو به دلته تاسو سره کنځاګانې کوم دلته به تاسو ته ناست یم هلته به ریشخند درته وایم د ما د په هغه قرآن قسامي چې په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل سوی چې زه په هغه پوزیشن کې چې وم له رئیس صاحب سره وایي که تاسو له مانه د افغانستان سقوط لیدلی وای او په دې رقم د تاسو بې عزته سوي وای زه به د خرکوس خان زوی وم په همدې بېچارهګۍ کې والله په بیله له د خوست والا سره به مې یوه رقم رابطه وه د کندهار والا سره به مې بل رقم رابطه وه او د چا په واسطه به مې دا رابطه وه د دې سپینګیري ځینې خبرې زه دلته نسم کولی دوی په امنیت کې اپراتیفي معاون اجمل عابدي او اجمل عابدي مطلق د پاکستان لپاره کار کاوه
او همدغه سړي د ما د وژلو او د ما د هر رقم پلان جوړ کړی او ما به دا خبره کو دوی په دې پیدل چې د دوی خو میندې زه پیژنم که زه رئیس صاحب سره نږدې سوم د دوی میندې ورته رئیس صاحب خو په ډېرو شیانو نه پیده رښتیا نه پیده ما کې ام زړه و دا اوس چې نومونه اخلم دا مې یو زړه ده ما کې ام جرأت و ام زړه و ام عقل و یو شی د ما کم و چې رئیس صاحب سره نږدېکت و نږدېکت ما په دومره مهارت ځان ته جوړ کړ او رئیس صاحب خو لیونی نه و چې په ما باور کو ما باندې لکه امتحاني پروژې چې په ما کوي په ما په ټول افغانستان کې امتحاني پروژې وکړې ما ورته کامیابې کړې ویې کړې کامیابې به کړې وې دوه پروژې په آخر کې ما ته راکړې چې ما ورته ویلو چې مالی برخه به ما ته نه راکړې تخنیکي برخه به ما ته راکړې او سیاسي مالی به بل چاته ورکړې ځکه زه په ځان پیدلم که مالی برخه یې زه واخلم دوی به په زوره په دې شي کې ما ور دخیل کړي او ما به د سپین ږیري سره په غم واړی د یوې مالی برخه له فضلي سره وه د بلې مالی برخه له داود نورزي سره وه دوه د افغانستان په سطح پروژې وې دلته ضرور نه بولم چې د افغانستان په سطح داسې پروژې وې چې افغانستان هم په جوړېده او سوله هم په راتله د دواړو مسؤلیت یې ما ته راک او ما نه د فضلي دام ریکارډ کوي ما نه د فضلي اوله پوښتنه دا وه وایي رئیس صاحب په تا باندې دا باور ولې کړی د دې پروژو نو ما ورته وویل چې په ما باندې ونه کې په چا باندې باور وکړي په دې ملک کې او دا په ما باندې باور نه کول وجه به څه شي ولې مثال په ما باندې باور ونه کړي یعنی په سیاسي لحاظ دا باور ولې در باندې کړی پیسو جای خو یې ده سره و نو د دغو پروژو په تطبیق کې زه مړ کېدم زه د 4-5 طرفونو مړ کېدم ما کور کې مال نه ده ویلی مال هغوی مې بیا نه ورته پرېږدي د افغانستان د خیر پروژې دي پوهېږئ د دې پروژو ناکامۍ د دې په خاطر دوی کوله چې زه پکې ناکام سم او رئیس صاحب ته وویل چې هغه پروژې تا درته سپارلې وې دا د دی نشي کولی ما په دومره زور او شدت سره پروژو کې کار وکړ چې 2 ساعته مې خوب نه ده کړی له تیږې مې غوړ وباسل البته بیا هم وایم چې د رئیس صاحب په همکارۍ او په دغو ورځو کې چې دا پروژو موضوع د رئیس صاحب 24 ساعته ما سره په تماس کې ده 24 ساعته تر دې اندازې پورې دا سپین ږیری رئیس جمهور مجبوره کړ چې په سکرتر باندې نور باور ختم سو خپله به یې زنګ راوایه خپله به ده دا تلیفون ډایل که دا نیما نمبر یې ځان سره واخیست خپله به ویلې چې السلام علیکم چې ما به وعلیکم السلام چې ګورم رئیس جمهور ته ګوره ته ما دا خبره به تاسو ته دروغ ښکاري ځکه چا سره به دا کار نه وي سوی خلک به څومره خوشحاله شي چې رئیس جمهور زنګ ورته ووایي ما د خدای قرآن ووایي په کومه ورځ چې ما ته رئیس جمهور مستقیم زنګ ویلی چې په همغه ورځ باندې د ما له افغانستانه زړه تور سو سخت خفه سوم دومره خفه سوم ما ویل چې او زه خو په ځان پوهېږم چې زه غټ سړی نه یم زه د دې پوزیشن سړی نه یم چې د وخت رئیس جمهور دې ما ته زنګ ووایي زه خو په نزاکتو پوهېږم زه خو په معاملو پوهېږم زه خو په کیسو پوهېږم نو ما ویل چې تر دې اندازې پورې وضعیت خرابه سو د افغانستان د ارګ چې ما ته د رئیس جمهور زنګ ووایي او راته دې وایي چې مې په کار یې ځینې خبره به په تلیفون راته کوله او ځینې کې به یې ویل چې ته راسه زه کم اصل نه یم چې ما دا ویلي وای چې ولا دا خو زه ډېر غټ سړی یم کم اصل انسان چې داسې کار وویني هغه خوشحالېږي زه کم اصل نه وم زه ډېر خفه یم او هماغه و چې هماغسې هم سو هماغسې وسو هماغسې وسو ما ته به یې 3 وارې ویلي وایي 3 وارې مې زنګ درته ویلی دی ته امریکا کې وې زنګ مې وایي د دې په خاطر درته ووایي چې اوس یې وګورم تا تلیفون کار کوي که نه ته راغلی که نه ما د خدای قرآن وایي که دروغ درته وایم وایي ستړي مه سې هم درته وایم چې راغلی او په کار مې مل مهرباني
جناب رئیس صاحب درس هم څه وکړم وینا 1 2 3 شپږ 18 الفا ګاما 1 ملسیس و خدای په امان به په مخه دی ښه پوهېږي څه وایم تر دې اندازې پورې وضعیت خراب شو دا سړی دومره ځان ته څه دومره تناس چې د سړي به ځان سره څومره به ده زړلي د ما سره چې ده جنګ وکړ هماغه حالت چې ده ما ته یاداوه زه بیا هم درته قسم خورم چې په همغه وخت کې که دا د ده سره څوک وو او باډیګاټان او تشریفات ورسره و چې ما ته یې خبرې وکړې زه هملته هم درته قسم خورم چې د په سترګو کې به اوښکې وې همدې الفاظو یې راته ویلي تا دې ما پزه پرې کړه تا وایي دې ما پزه پرې کړه او د ما په خولې باندې پلستر لګېدلی د تشریفاتو دا خلک راته وایي ته به خبرې نه کوې اوس د ما په زړه کې 1 میلیون خبرې دي ده ته مې زړه هم بدېږي په ځان مې هم زړه بد ده په ده مې بدېږي چې زه ورته وایم چې رئیس صاحب یو که ما ته لږ داسې یو 20 دقیقې 10 دقیقې وخت راکړي زه وغږېږم وینا ته به نه غږېږي او داسې هواره خو نه غږېږي لکه داسې زه غږېږم چیغې وایي چې هره چیغه یې په اسمان کې ده هره چیغه په اسمان کې ده او دومره ګزارشونه تاسو پوهېږئ د اما دوسیه څو ورقې ده ورسئ په دې محکمې کې په دې څارنوالۍ کې به تاسو څوک پېژنئ 8,200 ورقې دوسیه لرم د دې ټولو کاپي رئیس جمهور ته لېږلې یو ورځ مې څارنوالۍ کې ویلې ماله د ما دوسیه کله تاسو لېږئ محکمې ته وایي موږ نمبر په ویو چې دا نمبر مو په ووایه په دې ورقو باندې وایي بیا یو ډپارټمنټ نه بل ته لېږو هغوی به بیا صادره کړي ملخه 3 ورځې بعد مې زنګ ورته وویل دوسیه مې ولېږله وایي نه دغه د نن دا نمبر ختمیږي دا 3 ورځې نمبر په ویو نو ما زما لکه چې په دې نمبر ویله نه پېږمل دي چې څه نمبر په وایي په دې ورقو باندې 1 2 3 4 نمره ورکوو نو ما دا خلک بیا به کړم مل تاسو په ما ریشخند وایي 3 ورځې کېږي زه درته وایم چې دا دوسیه ولېږئ او تاسو وایئ چې موږ نمره ورکوو 3 ورځو کې تو نمره زه ځان سره وایم چې یا 10 یا 20 ورقې به وي و بیا در خواله خوب تو میفهمی دوسیه چند ورق است ملخوبی از 20 30 40 و 8,000 و چند صد و چند ورق دوسیه داری تو چی کردی منو نه منله چې دومره دوسیه به زه لرم بله ورځ مې څارنوال ته ویلې مال دا د ما د دوسیې هغه راولېږه عکس دا مخه